السلام علیکم درنو قدرمنو دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره دوه داسې معلومات شریکوم چې په دغه دوه وختونو کې او په دغه دوه ځایونو کې میرمنې ته کوروالی کول ډیر زیات خوند ورکوي، هغه ترېنه ډیره زیاته مزه اخلي. په دې ویډیو کې به تاسو د ډیر نوو معلوماتو نه خبر شئ، ځکه چې دا ویډیو موږ تاسو دپاره د ډیرو تفصیل راغونډولو نه پس جوړه کړې ده. قدرمنو، ښځه او خاوند دا یو داسې جوړوي چې دا د یو بل لپاره حلال وي، یعنی د دوی حلال نکاح ترمنځ شوي وي، نو په همدغه وجه باندې دوی د یو بل خواهشات پوره کولی شي او د یو بل ضروریات هم پوره کولی شي. په دې کې لومړی خبره چې ښځه او خاوند د هغه موقع نه د هغه وخت نه خوند اخیستلی شي، هغه پکې دا ده چې که خاوند د کوروالي کولو نیت لري، نو پکار ده چې د سهار د وخت نه خپلې مېرمنې ته ووایي، اشارتن یې پوه کړي چې زه به بېګا له داسې اراده مې ده، یعنې کوروالی کوم. نو بیا مېرمن ته هم پکار دی چې د خوب ځای، یعنې کوم بیډ چې وي یا د دوی د کوم خوب کمره چې وي هغه ښکلې کړي، هغه سینګار کړي. دا خپله هم داسې جامې واچوي چې هغه جامې ډېرې زیاتې ښکلې وي او د دې د خاوند خوښې وي. هغې سره سره د عطر یا سپری هم ولګوي او نور هغه کارونه او هغه سینګار وکړي چې د خاوند یې خوښ وي. نو خاوند ته هم پکار دی چې کله هم خپلې مېرمنې ته رانږدې کېږي، نو که د کار جامو کې وي باید چې هغه جامې بدلې کړي، یو ښه لباس واچوي او بیا خپلې مېرمنې ته په پاک حالت کې رانږدې شي. نو په دې وجه باندې د دې دواړو ترمنځ مینه نوره هم زیاتېږي او دوی د دې اړیکې نه نور هم خوند اخلي. دویم هغه وخت چې مېرمن پکې ډېره زیات خوند اخلي هغه دا وي چې کله خاوند چېرته مسافر تللی وي او د مسافرۍ نه کله دا بیرته خپل وطن ته خپل کور ته راستون شي، نو دغه دوران کې مېرمن غواړي چې خاوند یې ورسره اړیکه ونیسي، د خاوند نه خوند واخلي. نو پکار ده چې خاوند هم د مېرمنې د دغه خواهش ډېر زیات خیال وساتي، ځکه چې واقعا دا داسې وخت وي چې په دغه دوران کې د ښځې زړه کېږي. قدرمنو، تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟ که نور معلومات لرئ تاسو یا څه نظر لرئ ضرور موږ سره شریک کړئ. په آینده وخت کې به تاسو سره معلوماتي ویډیوګانې نورې هم شریکېږي. یو جهان مننه.